دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې له چې جوړ اوسئ او د ویډیو مه تېروئ. نو د مولوي صاحب عبدالسلام ضعیف نوې مرکه مې واورېده یو څو شېبې مخکې چې ډېره ښکلې په زړه پورې مرکه وه. یو څو ټکي زه تاسو سره شریکوم چې اساسي ټکي دي. دا ویلي وه انجینو په هکله د تعلیم په هکله باندې ویلي وه چې پوښتنه ترې وسوه انجینو تعلیم په هکله باندې تاسو سپورټ ته ویل چې بالکل دا د انجینو حق ده او که موږ یې سپورټ نه کوو ټول له هېواده مسافر کیږي او تر اوسه ایس د دنیا یو عالم په دې باندې مشرانو عالمانو نه په دې باندې فتوا نه ده ورکړې چې جنکیان په تعلیم کې حق نه لري. یو مهمه خبره او بلې ویلې وه چې افغانانو د چې کوم کسان حق لري په حکومت کې د یو اشاره ورته کړې وه چې که موږ په خارج کې کسان ولرو که په یوروپ او امریکا یا نورو ملکو کې یا اسلامي هیوادو کې نو باید په یو مهمه په یو قوي استراتیژي کار وکړو چې د هغه دپاره هغه کسان ونیول سي. یعنې اشاره یې ورته کړې وه چې هغه کار اهل کار ته وي چې په اقتصاد کې پوره معلومات ولري، په نړیواله سطح په سیاست کې یا هم د افغانستان په جغرافیه باندې پوره معلومات ولري. نو هغو کسانو ته ضرورت ده. او بله موضوع بس داسې ډېرې موضوعګانې وي چې ښې مثبت خبرې په هکله باندې کړې او بلې ویلې وه د شرعي او وضعي قانون. ځکه ویلي وه چې شرعي قانون قرآن زموږ لاره ده او دا ډېره ښه خبره کړې وه. مطلب د قرآن په رڼا کې موږ ته د وضعي قانون حق هم لرو چې وضعي قانون دپاره کار وکړو چې خلکو ته اسانه سي. لکه مطلب شریعت خو صحیح ده، دا خو منلی ده. بعضې کارونه دي چې شریعت کې یا نه دي راغلي یا هم ضرورت خلک ورته لري چې هغه د خلکو په ناسته باندې جوړېږي، هغه ته وضعي قانون وایي. یو شرعي دی یو وضعي. نو وضعي د خلکو د کېښودو د خښتې ایښېدو په رڼا کې دې ته وضعي قانون وایي. یعنې دوستانو که درته وایم طالبانو کې ښه شخصیتونه هم شته. مطلب چې طالبان داسې خلک دي چې خپل کسان هغه کسان یې ناراضه کړي دي او ونډه یې نه ده ورکړې. لکه ملا عبدالسلام ضعیف ته چې د دوی د طالبانو د بنسټ ایښېدو لپاره و او بیا ګوندنامو کې بندي سوی و. نو خپلو کسانو ته طالبان نه دي وفادار. نو دوستانو په دې چې داسې شخصیتونه موږ سپورټ کو او که طالبانو کې هم بعضې ښه شخصیتونه یې سپورټ یې کو. ځکه چې نن خو داسې وخت را رسېدلی ده چې خپلو کسانو ته د خبره طالبان ونډه نه ورکوي.